بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ دې ځای ته خبره رارسولې وه چې مواضع یکثر فیها حذف الخبر او یجب حذفه، هغه ځایونه چې هلته په کثرت سره خبر حذف کولی شي او یا د خبر حذف کېدل دلته واجب وي، یعنې ستا لپاره دا ضروري چې دغه خبر حذف کړي. نو دغه ځایونه به ذکر کوي. یعنې دوه قسمه ځایونه، یو هغه ځایونه چې په هغې کې خبر حذف کول په کثرت سره راځي، تی ذکر کولی هم شي پکې، خو دا دی چې هغه اکثر حذف کېږي خبر، او که څوک یې راوړم څه خبره نشته دی. او دویم هغه ځای دی چې یجب حذفه، د خبر حذف کول واجبي فرضي ذکر کول یې صحیح نه وي. نو اولنی د دغې مقاماتو نه بعد لولا چې کله راشي نو یحذف الخبر وجوبا، خبر به موږ وجوبا حذف کوو. او مثال یې ورکړی لولا الشرطي لفر السارق، که پولیس والا نه وی نو غل به تښتېدلی وی. نو التقدیر مطلب دا جمله اصل کې داسې ده لولا الشرطي موجود، الشرطي دلته مبتدا ده او موجود خبر دی. نو که شرطي موجود نه وی نو موجود دلته حذف شوی دی ځکه لولا راغلی. لولا چې جمله کې راشي نو هلته خبر وجوبا حذف کېږي، دلته ته موجود نشي لګولی بلکې هغه به ته حذف کې. دویم هغه ځای چې په هغې کې خبر وجوبا حذف کېږي، یحذف الخبر وجوبا اذا كان المبتدا قسما، کله چې د مبتدا لفظ د قسم والا لفظ وي، مطلب داسې لفظ چې د قسم لپاره استعمالي کې، لکه لعمر الله قسم په الله لقد صدقت تا رښتیا وویله، یا لقد صدقت ما رښتیا وویله. نو دلته اصل کې عبارت داسې دی چې لعمر الله قسمي لقد صدقت، قسمي لقد صدقت. نو عمرو مبتدا ده او مضاف دی، الله مضاف الیه دی، او قسمي دا مضاف الیه، دا دواړه خبر دی خو وجوبا حذف شوی دی. دریم مقام یحذف الخبر وجوبا اذا كان بعد واو بمعنى مع، کله واو په معنی د مع راځي، لکه انت وشأنک، انت وشأنک، یعنی انت مع شأنک، ته د خپل حالات سره ته خپل کار کوه مطلب. نو دا مع شأنک، انت مع شأنک اصل کې دی، یعنی انت وشأنک متروکانی، ته او ستا حالت دواړه پرېښودلی شي. دا متروکانی دا خبر دی حذف شوی دی ځکه دلته دا واو راغلی دی په معنی د مع. څلورم مقام یکثر حذف الخبر بعد حیثو، حیثو چې راشي هغې نه پس موږ ویل چې لفظ مبتدای خو خبر حذف کېږي، لکه انت مقدم على رفاقك من حيث لغتك، ته د خپلو ملګرو نه ښی د لغت په اعتبار سره، ستا لغت د هغې نه ښه دی، یعنې من حیث لغتك موجودة، موجودة دلته خبر دی حذف شوی دی. پنځم مقام یکثر حذف الخبر بعد لا النافیه للجنس، لا نافیه للجنس چې کله په لفظ باندې داخل شي، نافیه للجنس هغې ته وایي چې د دغه کم لفظ چې دی نه پس ذکر کېږي د هغې ټول افراد نفي کوي او د هغې نه دا حکم نفي کوي. مثلا د شک چې څومره افراد دي، هر قسم شک دا بالکل نشته دی، لا شک ولا ریب، یعنی لا شک موجود ولا ریب موجود، دلته موجود حذف دی چې د لا خبر دی، او لا چې په کوم لفظ داخل شي هغې له نصب ورکوي، لا شک، یعنی بعضې ورته مبني علی الفتح وایي خو په محل د نصب کې او خبرې حذفي.